बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बमंग गोरू چې موږ د مایکروټیک روټر ته یا انټینې ته هر شي چې د مایکروټیک وي هغې ته موږ څنګه اکسس کوو. د هغې دپاره مایکروټیک خپل ټول دی وین بوکس. مخکنۍ ویډیو کې ما د وین بوکس ډاونلوډ کېدو طریقه ښودلې ده. د هغې نه بعد چې کله ته روټر سره خپل د کیبل کنیکټ کړې او خپل لیپټاپ سره کنیکټ کړې نو تا سره به داسې انټرفیس شو شي لکه څنګه چې ما سره دا شو شوی دی. دا زما دوه روټرې ما سره دلته شو شي. اوس د مایکروټیک کله د کمپنۍ نه روټر راشي بالکل نوی وي نو د هغې د لاګن کېدو دوه طریقې دي. یا به په دې میک اډرس باندې کلیک کړي او کنیکټ به ووایي هغه به لاګن شي. که هغه نه نو مایکروټیک باندې شاته نه پاسورډ لیک وي. لکه څنګه دا ما سره روټر دی صحیح ده. دا ګوره دا پاسورډ لیکلی شوی دی. لاندې ورته لیکلی پاسورډ. دا پاسورډ به دې ځای نه سیم راواخلي او په دې ځای کې به ووایي ستا روټر به تا سره لاګن شي. او که زوړ روټر وي نو د هغې دپاره ما سره دا پاسورډ دی ما دلته پیسټ کړو. دا په میک اډرس په کلیک کړي او کنیکټ به ووایي. اوس زما روټر کنیکټ شو ما سره. ها بیا په دې کې چې کوم پورټ سره ستا کیبل لګېدلی وي هغه چې هر یو پورټ وي پورټ 3 وي 4 وي د هغه پورټ کوم آی پي چې ده هغې له ته ار آی پي ورکړله مطلب 192.168.150 مخکې 2 ده نو ته به لیپټاپ انټرفیس د 345 د 254 پورې چې ته ار آی پي هغې له ورکړه. اوس موږ ځو هلته چیک کوو CL پراپرټیز ته به لاړ شو. دلته به کلیک کوو. دلته به موږ ورکړو دې ته آی پي 192.168.150.3 په دې به کلیک کوو. دا به سبنیټ ماسک اټومیټک راوچت کړي. اوکې شو. دا هم اوکې شو. دا کلوز شو. صحیح شو. دا د ویب فیک دپاره کوم چې ګوګل نه ورته موږ اکسس کوو نو د هغې دپاره دی دا 192.168.150.2 دلته ما سره کوم آی پي وه په دې ځای کې دا ګوره 2 هغه 2 ما دې ځای کې ومه سرچ کړه. اوس ګوره ما سره دا اکسس راغی. اوس د دې ته بیا هم پاسورډ ورکومه دلته کې دا به هم لاګن شي. دا زه ټرمینل ته راځم. دا ګوره زما اکه روټر ما سره لاګن شو. هلته هم دا سیم و دلته هم دا یو دی. ښه اوس موږ دا د دې دا بندول غواړو چې آیا زموږ نه ویب فیک نه څوک موږ ته اکسس ونه کړي د ګوګل نه او دا بند شي. د دې خپل سروس پورټونه دي. مثال دا ګوره وین بوکس دی. وین بوکس کله تا ډیسیبل کړه وین بوکس نه بیا دې ته څوک نشي کولی اکسس. ټیلنیټ شو اس اس ایچ شو نور دا ټول پورټونه دي. د دې دا پورټ دی دا به موږ ډیسیبل کړو. دا اوس موږ ډیسیبل کړو. اوس ګوره دې ځای کې به دا اکسس به دې کې واپس به دا نه کېږي لږ ټایم اخلي. دا ګوره لوډینګ باندې شو ریلوډ. ولې دا موږ د هغه ځای نه ډیسیبل کړو. اوس بیا موږ واپس دا انیبل کړو. دا اوس دا ما انیبل کړو. اوس بیا ګوره اوس به دا لږ ټایم دا اخلي. دا ګوره دا بیا راغی اکسس ورته کولی شي. نن کلاس زموږ په اکسس باندې و او ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.